یو کلی کې یو پخوانی او غټه ونه وي. دغه ونې خواله د شپې هیڅوک نه ورځي ځکه دې نه د شپې ډېر زیات خطرناک اوازونه راخیږي. څوک چې هم د شپې هغه ونې خواله لاړ شي نو په سحر باندې هغه د ونې خواته مړ پروت وي. دغه وجه سره د دغه کلي خلک هیڅوک دغه ونې خواله د شپې نه ورځي. یو ورځ د ماښامې سلطان د خپل یو دوست سره ولاړ وي. ارې سلطانه مونږ څومره زیات مزل وکړو که تا هغه خپل ګاډی رایستی و نو اوس په هغې کې تلي وو. ما سره ګاډی کم دی ګاډی خو ستا سره دی چې اوس ما پسې خنداګانې کوې. نه سلطانه ما سره خو هغه یو خراب غونته ګاډی دی او تا سره خو نوي ګاډي ولاړ دي په کور کې. بس دغه پرېږده اوس ماښام کېږي راځه چې کور ته لاړ شو. دوی بیا خپل کور ته روان شي او کله چې دوی خپل کور ته ورسي نو د سلطان دوست سلطان ته وایي ارې سلطانه زه خو بهر ځمه زه خو په کور کې نشم ایساری دی چې کله ډېر زیات ناوخته شي بیا به راشمه. نه ته د شپې هیڅکله بهر مه ځه هسې نه ته د یو ونې خواله لاړ شي او هغه ډېره زیاته پخوانۍ ونه ده ته به په سبا باندې بیا هلته مړ یې هیڅکله ته بار ونه وځې. د سلطان ملګری وخاندي او بیا د تا وایي دا ته څنګه خبرې کوې ونه به ماته څه ووایي زه به یې ورله اوس خواله لاړ شمه خو ماته نه ده معلومه. دوی بیا لاړ شي او هلته کې ویده شي چې کله سحر شي نو بیا ورته د سلطان دا ملګری وایي اوس خو سحر دی که نه سلطانه زه خو اوس بهر تلی شمه او تا چې راته ویلي و هغه ونه ده زه د ونې نه یریږم زه به یې نن د ونې کوشش وکړم او نن ماښام به ورله ځمه. ما ته چا وی چې تا ته دا خبرې کوه ته خو زما دا خبره په ګپ باندې اړی خو ګورې بیا به دې خیر ونه شي. سلطان هغه ملګری وخاندي او د هغه کور نه وځي. ارې تاسو ماته هغه جادویي ونه وښایې په دې کلي کې هغه جادویي او خطرناکه ونه چیرته ده؟ دا څه وی هغه خو ډېره زیاته خطرناکه ونه ده تا ته به یې مونږ د لرې نه وښایو خو مونږ د هغې خواله نشو ورتلی. ولې ته د هغه ونې خواله ورځې ما درته وویل هغې له هیڅکله ور نشي. ته ماته اوس هغه ونه وښایه بس نورې خبرې پرېږده تاسو پته نه لګي څه ځان له کار کتلی دی. هغوی ورته هغه ونه وښایي او دی د هغه ونې خواله لاړ شي. ارې دا خو ښه صحیح ونه ده او دوی خو هسې ځان له کار کتلی دی وي د دې ونې خواله مه ورځئ زه ورېږه زه پې اوس هم کوشش کوم او بیا به هم پې وکړم چې په دې کې ماته څه میلاویږي. هغه چغې ووهي او دغه کې دغه ټیم باندې برا یو چوړیل ودوي. کله چې هغه دا خبرې واوري نو بیا وایي ارې پته نه لګي دا څوک بیا دلته کې رالل ما خو د ډېر وخت نه خوراک هم نه دی کړی دا به اوس ډېره زیاته مزه وکړي. چوړیل ډېره زیاته خوشحاله شي او په هغه کس پسې لاندې راکوزه شي. ارې چوړیل دا خو چوړیل ده دلته دې نه به اوس ما څوک بچ کي دا خو په رښتیا داسې چل وشو. ته زما پورې لږ صبر وکړه زه به یې تا اوس وخورم او هېڅوک په دې رانه تپوس ونه کړي. دغې خبرو سره هغه ډېر زیات ویریږي او هغه ځای باندې بېهوشه شي. بیا هغه چوړیل د هغه بدن کې ځان یو ځای کړي او زر هغه ځای نه راپاسي. دا خو ماته ډېره زیاته ښکلې موقع میلاو شوه زه به یې له دې کلیواله سره اوس وګورم. چوړیل بیا په لاره باندې روانه شي چې اخوا د دغې کلي یو سړی په لار باندې روان وي. چوړیل هغه خم هغه ځای باندې مړ کي او بیا چوړیل واپس خپل ونې خواته لاړه شي. زه به یې اوس دې ونې ته بره وخیجم او واپس په دې ونه کې کینم نو هیڅ چاته به پته ونه لګي چې دا چا وژلی دی. کله چې هغه ځای ته سلطان راشي او هغه ځای کې وګوري نو بیا وایي ارې دا خو داسې مړ شوی دی
دا خو هغې په شان چې څنګه به چوړیل خلک وجل دا هم هغې په شان پروت دی او هغه شان چلوه سره شوي دی او که نه خو دا چوړیل دلته کې څنګه راله دا خو صرف په ونه کې وي دا به چېرته بل څه وي زه خو پې یقین نه کوم بس زه هم پې نه کوم خو ته ورته وګوره هم هغه شان دی او هم څنګه چې چوړیل خلک وژني هم هغه شان وژلي شوي دی دغه کلیوالا ډېر زیات حیران وي چې دا کس څنګه او په څه طریقه باندې ووژلی شو دغه شان چې کله شپه شي نو هغه چوړیل د ونې نه راکوزه شي او بیا وایي زه به یې اوس له دې کلي نورو خلکو سره هم وګورم زما چې څومره خیال دی نو هیڅ چاته پته ونه لګېده هغه چوړیل ځان د هغه کس په شان بدل کړي او بیا هغه د کلي طرف ته روانه شي کله چې چوړیل ګوري نو هغې کلي کې هیڅوک نه وي ارې دا څنګه چل دی په دې کلي کې خو هیڅوک نشته دا شپه ده جوړې دوی د شپې نه راوځي ورېږه زه به ورپسې سهار راشم او هیڅکله به یې پرېنږدم ځکه دا خو ما روټۍ هیڅ هم نه دي خوړلې زه خو ډېره زیاته وږې یم هغه چوړیل بیا واپس لاړه شي او کله چې سهار شي نو چوړیل د هغه ونې خوا نه لاندې راکوشي په ځنګل کې په یو لاره کې ودرېږي هغې لاره باندې یو سوداګر هم روان وي او هغه چې کله دا چوړیل وویني نو بیا وایي ارې دا خو چوړیل دا خو ماته چوړیل مخې ته راله زه خو هېڅ نه پوهېږم چې دا څنګه لار ده او دا چېرته تلې ده ته اوس دا سوچونه مه کوه یو پیره چې زما لاسو له رالې نو بیا خبره هم د خولې نه ونه باسې چوړیل هغه هم هغه ځای باندې وخوري او چوړیل ډېره زیاته خوشحاله شي واپس په هغه ونه کې کښېني کله چې د کلیوالا یو کس دغه طرف باندې تیریږي او دغه لاش وویني نو بیا وایي ارې دا خو بیا د چوړیل په شان څوک مړه شوي دي دا خو بیا چوړیل څوک وژلي دي ورېږه زه ورځم چې کلیوالا خبر کړم هغه بیا لاړ شي او هغه کلیوالو ته دغه خبرې وکړي چې ټول هغه ځای ته راشي ارې او کنه دا خو بیا چوړیل څوک وژلي دي دې سره به مونږ څه کوو ورېږه زموږ نه به یو کس لاړ شي او څوک به جادوګر ته ووایي چې خاپې خپل جادو وکړي نو دا به ختم شي که نه دا خو داسې هېڅکله نه کیږي بیا دغه کلیوالو نه یو کس د جادوګر خواله لاړ شي او هغه ته دغه ټوله خبره وکړي چې هغه ورته بیا وایي تاسو د کلیوالو یو کس په یو غټ اور را واخلي او د لرې نه به یې په هغې ونې باندې ورولي نږدې به نه ورځي ځکه هغه چوړیل به یې بیا وخوري او ټول پلان به ورله خراب کړي نو چې کله هغه ونه وسوځي نو چوړیل خو به پاتې وي هغه خو به تښتېدلی وي هغه به څنګه مري ته صرف دغه ونه وسوځوه که تاسو ته نور نقصان وشو نو زه مو ذمهوار یم دغې سره به چوړیل ختمیږي خامخا هغه کلیوالا بیا د شپې اور راواخلي او هغې ونې باندې د لرې نه ورولي کله چې هغه ونه اور واخلي نو هغه چوړیل راکوشي او هغې ته هم اور لګېدلی وي ارې دا تا څه وکړل دا اور سرمړکه که نه بیا به دې هېڅکله خیر نه وي زه به دې هېڅکله پرېنږدم ګورې ما درته وویل هغه کس د هغې خبرو باندې هېڅ توجه ورنکړي او هغه چوړیل هغه ځای باندې غیبه شي کله چې اور مړ شي نو د سلطان مرګرې واپس هغه ځای کې راپیدا شي دی ویډیو نه مونږ ته څه سبق میلاویږي مونږ ته کمنټ کې در سره ووایئ